انځوریز مزل له پوهاوي څخه د انځوریز مزل خپرونې ته ښه راغلاست. خونکار لیکوال نصیر احمد احمدی، وړاندې کوونکی وحید مومند. دا خونکار ناول څلورمه برخه. یودم تیرې کوکې پورته شوې. دا سړي له لاسه جارو ولوېد، پر چوتره وخوت، ورېندارې له کوټې راووته، چغه یې کړه: ته خوني یې، زموږ له کوره ووځه. کړپ شو. غوث الدین لاندې وکتل. یوه لاسي وړه بتۍ ورغړېده. دا سړي له بورډ سره ولګېده. ښځې په ژړا کې وویل: دا د غوټۍ د پلار لاسي بتۍ ده. سړي بتۍ ته په حیرانۍ کتل. له کوټې څخه د غوټۍ ژړغونی غږ اورېدل کېده: ستا تر توشکې لاندې وه. دا سړي زړه ولړزېد. ښځې بغاره کړه: زموږ له کوره لاړ شه. سړی زړېدلی سر ولاړ و. غوټۍ له کوټې راووته. ټول ځان یې لړزېده. په ژړا کې وویل: دا بتۍ به مې له پلار سره وه، تا ولې هغه وواژه؟ څه تاوان یې در رسولی و ها؟ سړی غلی و. نجلۍ وویل: د خدای روی ومنه، له دې ځایه لاړ شه. غوث الدین له چوترې ښکته شو. د کلا لویې دروازې ته یې وکتل. په دروازه کې ولاړو ماشومانو منډه کړه. سړی برج ته وخوت. اوږد وغځېد. سړه ساه یې واخیسته. فکر په مخه کړ. ښه شېبه ووته. مور او لور ژړل. وروسته له برجه ښکته شو. جانکو ښځو ته نږدې د چوترې پر ژۍ ناست و. غوث الدین ورغی. لاسي بتۍ پر خپل ځای پرته وه. سړي جانکو ته وکتل. ورو یې وویل: بیګا دې د کلا دروازه بنده کړې وه؟ جانکو نیغ ورته وکتل. په غټو سترګو کې یې کرکه پرته وه. په کاوړ یې وویل: سهار خو ته لمانځه ته تللی وې، دروازه تا خلاصه کړه. غوث الدین څه ونه ویل. باغ ته ولاړ. پر دیوالونه راوګرځېد. یو ځای د لارې خواته د دیوال له سرداو څخه پخڅه راښویېدلې وه. یو څو لوټې رالوېدلې وې. نور دیوالونه روغ ول. سړی بیرته کلا ته ننوت. چلم د برج په لاندنۍ زینه کې ړنګ پروت و. توشکه، بالښت او بړستنه په خاوره کې اچول شوي وو. سړی چوترې ته ورنږدې شو. جانکو ته یې وکتل. په سړه سینه یې وویل: لارې ته نږدې د دیوال سرداو رالوېدلی دی. جانکو یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل: خدای خبر، ماشومان دي. هغه بله ورځ مې هم د نور چرسي زوی د مڼو په غلا ونیو. غوث الدین په دیوال کې د باغ خواته پرې شوې وړې دروازې ته وکتل. ورو یې وویل: دې دروازې ته زلفې واچوه، یو کلپ هم ورته راوړه. ښځې په غریو کې وویل: جانکو. ځوان مخ ور واړاوه. حمید را وغواړه، ورته ووایه چې ترور دې غوښتې. غوث الدین برګ ورته وکتل. په خاورو کې پرتو بسترو ته ورغی. یوه یوه یې ور پورته کړه. پر اوږه یې واچوله. چلم ته یې لاس ور وغځاوه. پر زینو وخوت. ښځې ښېراوې کولې. غوث الدین کوټه سمه کړه. اوږد وغځېد. چلم ته یې وکتل. سرخانه یې ماته وه. سوړ اسویلی یې وویست. کېناست. شاوخوا یې وکتل. ولاړ شو. له ورسۍ نه یې زوړ پلاستیک راوشکاوه. چلم سرخانه یې پرې وتړله. د تنباکو خړې کڅوړې ته یې لاس ورکړ. شېبه وروسته کوټه سپین لوګي ونیوله. ورسره یې د سوځېدلي پلاستیک بوی هم پر سپږمو ننوت. غوث الدین ټوخي واخیست. ښه شېبه یې وټوخل. ګړۍ ته یې وکتل. سهار 8 بجې وې. چای نه و. له کوټې ووت. دالان ته ورغی. غوټۍ په بیړه ولاړه شوه. وره ته ورسېده. سړي لاس ور وغځاوه. له لاس څخه یې ونیوله. نجلۍ چیغه کړه: ما پرېږده. غوث الدین ورو وویل: تا هم همداسې فکر کړی؟ نجلۍ لاس کش کړ. له دالانه ووته.
په تناره کې 2 تورې غټې چایجوشې ایښې وې. غوث الدین لاس ور وغځاوه، یوه چایجوشۍ ور پورته کړه، لاندې سور انګار پاتې شو. غوث الدین شاوخوا وکتل، په یوه خټینه تاخچه کې څو بوتله ښکارېدل. ورغی، یو له بورې ډک و، په بل کې تور چای پروت و او له دریم څخه هم د دیګ د مسالې بوی ته. شیبه وروسته په وړه چاینکه کې چای دم کړ، په ګیلاس کې بوره واچوله، وچه ډوډۍ یې ونه موندله. بیرته پر زینو راوخوت، اوږد وغځېد، پیاله یې ډکه کړه، سترګې سره وروستې، یو تور غټ مچ پرې راګرځېد. بیا یې پر پزه کېناست، سړي لاس ور وغځاوه، مچ والوت، بیرته د سړي په پلنه لاندنۍ شونډه ولګېد. غوث الدین کېناست، مچ یې پر سر راګرځېده. سړي پسې کتل، وروسته د دواړو لاسونو ورغوي سره وجنګېدل. کړس شو، چوختاړی مچ د چایو په ډک ګیلاس کې ولوېد. سړي په غوسه وویل: د غوا زویه! ګیلاس یې په دروازه کې تش کړ، بیرته په خپل ځای کېناست، چاینکه یې ور پورته کړه. 10 بجې شوې وې. غوث الدین هماغسې پروت و، سترګې یې پټې وې. وروسته د موټر سایکل غږ یې واورېد، ولاړ شو، له ورې لاندې وکتل. د حمید زرینه خولۍ لمر برېښوله. دا سړي زړه ور واخیست، پر زینو کښته شو، حمید ته مخامخ ودرېد. په خوشکه یې وویل: د څه لپاره راغلې؟ ځوان په ډاډه غږ وویل: ګوره غوث الدین کاکا، ما ستا خبره ومنله، یوه اونۍ رانغلم، خو نن مې ترور سړی راپسې رالېږلی و. د ښځې غږ واورېدل شو: حمید به نور دلته اوسي؟ سړي چیغه کړه: نه. ښځې وویل: له دې ځایه ورک شه. د سړي له خولې لاړې باد شوې. زه دا مینده په کور کې نشم پرېښودای. حمید په کاوړ ورته وکتل. ښځې وویل: په تا خو دې بلا وګرځي. غوث الدین چیغه کړه: وژنم دې. ټیټ شو، یو غټ هډوکی په ګوتو ورغی. ښځې سر ټیټ کړ، کړنګ شو. شاته د ورسۍ لویه ښیښه دړې وړې راولوېده، د غوټۍ کوکې پورته شوې. غوث الدین ځوان له مټه ونیو، چیغه یې کړه: ووځه. حمید سړی پورې واهه. غوث الدین ولوېد، له ځمکې مړه دوړه پورته شوه، بیرته پر پښو ودرېد. د حمید تر ګرېوان یې ګوتې تاوې کړې. ځوان ته یې څپېړه ورکړه، د هغه زرینه خولۍ له سره ولوېده. د حمید مخ ګونځې پیدا کړې. سړی یې تر ګوډې پښې ونیو، وروسته پرې ور پرېوت. د غوث الدین تشي ته یې ګونډه ورکړه، خولې ته یې سوکان ونیول. ښځو کوکې وهلې. د باغ دروازه خلاصه شوه. جانکو منډه ور واخیسته، ځوان یې تر ولي ونیو. غوث الدین ولاړ شو، برېتونه یې په وینو سرول، له خولې یې لاړې وبهېدې. ورخطا یې بلې خواته وکتل. لوڅ سر زانګې وانګې کدانې ته ننوت، بیرته راووت. غټ لوري په لاس کې و. جانکو منډه ور واخیسته، تر غوث الدین یې غېږ وګرځوله. د سړي لاړې باد شوې. لرې شه د غوا زویه. لور د جانکو پر مټ ولګېد، خړ لستونه یې سور شو. کلا ته 2 ځوانان ورننوتل. غوث الدین یې سملاوه، یو پر لور پښه کېښوده، بل یې موټی ور خلاص کړ. غوث الدین چیغې وهلې، پوچ پاش تر خولې وتل. حمید یوې خواته غلی ولاړ و. شیبه وروسته کلا له کلیوالو ډکه شوه. یو سپین ږیری ور مخته شو، حمید یې تر مټ ونیو. دواړه له کلا ووتل. بل ځوان موټرسایکل ورپسې وویست. له کوټې د مور او لور د دواړو د ژړا غږ اورېدل کېده. غوث الدین ورو ورو روان شو. له خاورو یې خپله لونګۍ ور پورته کړه، برج ته وخوت، کېناست. ګوډې پښې یې درد کاوه، لاړې یې تو کړې. دروازې ته نږدې پر خړ دیوال وڅڅېدې. وینه له ورایه پکې ښکارېده. اوږد وغځېد، د کیڼ زنګانه سترګې یې سوی وکړ. پیسه یې ور پورته کړه، زخم و. کېناست، لونګۍ ته یې لاس ور وغځاوه، مړې دوړې ورنه پورته شوې. له کوټې ووت. په چوتره یې ورېنداره، د کلي ملا او 2 نور سپین ږیري ناست ول. سړی نیغ د کلا لویې دروازې ته ورغی، د باندې لاړ. نیم ساعت وروسته چې کله بیرته د برج پر زینو خوت، کلاشینکوف ورسره و.